په تخار ولایت کې د غواګانو فارمونو پراختیا موندلې او ډیری کسانو دغه کار ته مخه کړې ده. نظام الدین په دغه ولایت کې یو له هغه فارم لرونکو څخه دی چې له یوې غوا ساتلو یې شروع کړي او اوس مهال یې د غواګانو شمیر څو چنده زیات شوی دی. نوموړی وایي چې د نورو کارونو د نشتون او دغه راز د مالدارۍ ګټې وټې ته په کتو یې دغه فارم جوړ کړی او د غواګانو ترڅنګ اوس مهال تازه شیدې پر خلکو پلوري. نظر به شوق و ضرورتی که بود اړتیا ته په کتو مې په دغه سیمه کې یو کوچنی فارم جوړ کړی چې اوس یې تعداد شاوخوا 15 غواګانو ته رسېدلی دی. لامل یې دا دی چې بل کار روزګار نشته او په خارج کې هم چندان کارونه نشته او مالداري داسې یو کار دی چې له هر څه یې استفاده کیږي. له غوښې، شیدو او لبنیاتو یې خلک ګټه پورته کولی شي. بالاخره د دغې ناحیې د خلکو ستونزې حل کولی شي. حاجي شیر محمد په دغه ولایت کې د غواګانو یو بل فارم لرونکی دی چې شاوخوا 50 غواګانې لري. نوموړی وایي که څه هم کارونه یې ښه دي خو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت یې باید د مالدارۍ د خوراکي توکو او له ناروغیو څخه د مخنیوي په برخه کې لاسنیوی وکړي تر څو د په ګډون د نورو فارم لرونکو کارونه لا پراختیا پیدا کړي. مردم تخار هم مردم دهقان و مردم مالدار د تخار ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم زموږ کار مالداري ده، دغه غواګانې ساتو، زحمت ورسره باسو او له دې څخه یوه ګوله ډوډۍ لاسته راوړو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې په دغه برخه کې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي. تاسې وګورئ، زه دلته 50 غواګانې ساتم. موږ ډاکټر نه لرو، د ناروغیو لپاره یې درمل نشته. همداسې مواد یې درواخله. یو من کنجاره په 250 افغانۍ اخلو. دغه راز ټول مواد په لوړه بیه دي. د غواګانو د فارمونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د نورې مالدارۍ په پرتله د غواګانو ساتنه هم خورا سخته ده او ډیر زحمت ته اړتیا لري. خو کارشان کار ګو سخت است. د غواګانو روزنه سخته ده. ټوله ورځ په غوجله کې یو، خوب به دې کم وي او 24 ساعته به د دوی څخه ساتنه کوي. ټوله ورځ به د غواګانو د پښو لاندې او د دوی ځای به ورته پاکوي ځکه دا شیدې کوي، نو ځای باید خیرن نه وي. د ورځې 2 وارې خواړه ورکوو، 2 وارې یې شیدې لوشو، سهار او ماښام. دغه راز ورته 3-4 وخته اوبه ورکوو. د سرپرست حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم په ډیری ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو زیاتېدل تاییدوي او وایي چې تر اوس مهاله یې له فارم لرونکو او مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي او هڅه کوي چې دوی ته لا ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا نه یوازې په تخار کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په دې برخه کې کار شوی. د کرنې وزارت هلته خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي او کوشش کوي او په دې برخه کې خدمات هم مالدارانو ته وړاندې کړي دي. خاص کر هغه مالداران چې هغه فارمونه جوړوي یا هغه مالداران چې هغه د شیدو د راټولېدو دپاره بازارونو ته اړتیا لري چې بازار ته شیدې یوسي او هلته بیا د لبنیاتو د پروسس پر کارخانو باندې وپلوري. د دې ټولو دپاره هغه اسانتیاوې برابرې کړي دي. که څه هم افغانستان د تیرو څو کلونو وچکالۍ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې سخت ځپلی، خو د روان کال لپاره د خلکو هیلې زیاتې دي او سر له وسه لا ډیری خلکو د کښتونو پر کر او د فارمونو په زیاتېدو پیل کړی دی. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، تخار.